د فبرवरी په دې میاشت کې د 14 تاریخ باندې د نصرانیانو یو اختر چې هغې ته د مینې اختر ویلی کېږي، ولنټاین ډے ورته ووایي، په عربۍ کې ورته عید الحب ویلی کېږي. نو ډېر مسلمانان کوم چې ناپوهه دي هغوی هم په دې اختر کې ورسره شرکت کوي او هدیې ولالي او مبارکیانې ورکوي، بلکې په خپل هم دا کارونه کوي، په خپلو کورونو کې، په خپلو معاشرو کې. په دې هکله باندې یو مختصر نصیحت ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو ته هغه دا دی. اولنۍ خبره دا ده چې دا نفس چې دی، نفس د انسان دا نفس طبیعي خبره ده چې د ده خوشحالي خوښوي او د دې اخترونو سره ډېر لګي. دا د انسان طبیعت دی چې اختر ته، خوشحالیانو ته خوشحالیږي. نو د هر امت دپاره اخترونه دي او د غیر مسلمو ځان له هم اخترې جوړې کړي دي. خو یو ناشنا خبره دا ده چې د دې کفارو او د غیر مسلمو سره ناشنا اخترونه دي، اوس هم ډېر دي. لکه هسې مثال، دوی د مور دپاره جدا اختر دی، د مزدور دپاره جدا اختر دی، د ګلونو جدا اختر دی، د خوشحالۍ جدا اختر دی، د مینې جدا اختر دی، د میلادونو جدا اخترونه دي. دنیا اخترونه دي او هر کال د دوی له اخترونه کله زیاتېږي او کله کمیږي. دا دلیل دی په دې باندې چې د دوی سره سندي خبره نشته، خو چې څه یې وکړو او په دې خپل دین کې ګوتې وهي، کله یې کموي کله یې ډېروي. نو په دې موقع باندې ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت دی چې په دې اختر کې شرکت کول حرام دي. په دې کې هغوی له ګیفټونه اخیسته، هغوی له هدیې اخیسته، دا ناروا کار دی. هغوی له مبارکي ورکول دا ناروا دي. او دا کوم اختر چې دوی جوړ کړی دی د عید الحب، دا ولنټاین ډے چې ورته وایي، د دې ډېر اسباب دوی په خپله ذکر کړي دي د نصرانیانو. یو سبب دا ذکر کوي چې کله چې د رومانیانو حکومت او بت پرستي عامه وه، نو په هغه وخت کې یو کس و چې د هغه نوم و ولنټاین او هغه پادري و. نو هغه د دې بت پرستۍ نه نصرانیت ته واوړېدو. نو بیا د رومانیانو چې کوم مشر و باچا و هغه دا ولنټاین یې پانسي کو هم په دغه 14 فبرवरी باندې. نو بس دغه ورځې نه دوی د اختر جوړ کو چې دا به اختري. یو وجه دا ذکر کوي، وجې ډېرې دي خو دغه یو دوه به ذکر کوي. یو وجه دا ذکر کوي چې د رومانیانو چې کوم مشر و کلودیوس، هغه د خلک به په دې فوج کې برتي کول د جنګونو دپاره، خو ډېرو خلکو شوق نه و چې په دې فوج کې برتي شي. نو هغه د دې وجه ولټوله چې څه وجه ده چې دا خلک په دې فوج کې نه برتي کېږي. نو یو وجه هغه دا معلومه کړه چې د خلکو ودونه کړي دي او د دوی دا نه ده خوښه چې ښځې پرېږدي او بچي پرېږدي او په فوج کې برتي شي. نو بس بیا واده منع کو چې ودونه به څوک نه کوي او ډېره سختي جوړ کړه. نو په دغه وخت کې دا پادري چې د هغه نوم ولنټاین و، هغه د دې کس خلاف ودرېد او خلکو له به ودونه کول په دې ګیرجه کې په پټه، چې څوک به هم راتلو هلک او جنۍ هغو له به واده کو. نو بس دغه 14 فبرवरी وه او میلادي کال 270 په هغه وخت کې چې دی نو یا یو کم اویا، په هغه وخت کې بیا د دوی دا مشر راورسېد او دی پانسي کو دا ولنټاین. نو بس د هغې نه بعد بیا دا خبره مشهوره شوه چې دا په دې ورځ به موږ اختر منوو، هغې له به د نوم کېدو د مینې اختر. نو مسلمان له نه دي جایز چې هغه په دې اختر کې شرکت وکړي د کافرانو سره، ځکه چې دا اختر هغوی خپل شریعت ګڼي، خپل دین ګڼي هغوی. نو چې هغوی خپل دین ګڼي او تا ورسره شریک کېږي، مطلب دا چې ته هغو ته وایي چې ستاسو دا خبره صحیح ده. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده چې دا کوم امتونو لپاره چې اخترونه دي
که هغې د ځان نه جوړ کړي دي که هر څنګه دي خو هغې د هغوی د دین په نظر ګوري نو موږ له نه ده پکار چې د هغوی سره په دې کې شرکت وکړو لکه څنګه چې موږ د هغوی قبلې ته نه مخ کوو څنګه چې موږ د هغوی د عقیده نه منو نو داسې څنګه به د هغوی د اختر منې او په هغې کې ورسره شریک کېږي امام ذهبي رحمه الله دا خبره کړې ده فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به دا اخترونه د هغوی خاص دي په دې کې به مسلمان د هغوی سره شرکت نه کوي نه د یهودو سره نه د نصاراو سره لکه څنګه چې موږ د هغوی سره د هغوی په دین کې شرکت نه کوو د هغوی په قبله کې شرکت نه کوو او یو حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم رحمهم الله دا حدیث راوړی دی عائشة رضي الله عنها روایت ته وایي چې دخل ابو بکر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا چې د اختر ورځ وه او ماشومانان یې لګیا وي په خوږ اواز کې اشعار وي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته غوسه شو چې د رسول صلی په کور کې تاسو دا کوئ نو رسول صلی ورته ویل ابوبکر دوی پرېږده د هر قوم دپاره خپل اختر وي دا زموږ اختر دی ګوره دا زموږ اختر دی نو د زموږ خپل اخترونه دي موږ له دا نه ځایو چې نورو امتونو په اخترونو کې چې دی شرکتونه کوو دغه شان یو روایت کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه وجه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية رسول صلى الله عليه وسلم مدينة راغي دور زي هغوی وي چې مدینې ولا په کې خوشحالي کوله رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي دا دوه ورځې د څه دي هغوی رسول الله د جاهلیت د ورځو نه په دوه ورځې کې خوشحالي کوو رسول صلی الله علیه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر چې الله سبحانه وتعالى تاسو له دې وبدل کې دې نه ښه اخترونه درکړي یو عید الفطر ده بل عید الاضحى ده غټ اختر وړوکی اختر نو دا زموږ اخترونه دي موږ له نه ځایو چې د غیر مسلمو په اخترونو کې شرکت وکړو بل هغې نه باید دا خبره اوس ډېر ساتي چې خصوصا د عید الحب چې دی د ولنټاین دی دا دعوت دی د فحاشۍ طرف ته دا دعوت دی د زنا طرف ته وایي په دې ورځ باندې چې څوک د چا سره مینه کوي هغه دپاره به ګفټ وړي او د هغه سره چې څه کوي کولی شي نو دغه زموږ په شریعت کې نشتي زموږ په شریعت کې دا نشتي چې یو جنۍ دې د پردي هلک سره ملاقاتونه کوي او هغه ته د مینې اظهار کوي زموږ په شریعت کې دا نشتي چې یو هلک دې پردۍ جنۍ د کور نه راوباسي او هغې ته دې په ګاډو کې چکرې ورکوي او هغې دې باغچو ته دې هغه بوځي او د هغې سره چکرې وایي عشق او عاشقي لا فسق او فجور الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتي زموږ په شریعت کې که څوک چا سره مینه محبت کوي د هغې شرعي طریقې دي چې هغه شریعت ښوولي دي نو موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ د نصرانیانو نه د طریقې زده کوو د دې د لاسه فحاشي عام کېږي د دې د لاسه زیناګانې عام کېږي نو زما ټول وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې د دې قسم اخترونو نه ځان لرې ساتئ بله دا چې په دې اخترونو کې دا ګفټونه وفټونه ورکول دا هم نه دي پکار او علما دا فتوا ورکړې ده چې په دې ورځو کې دا ګولونه چې خرڅوي دا ګفټونه خرڅوي دا ته پته ده چې دا سړی په دې کې استعمالوي نو دې خرڅول هم ناروا دي الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي ستاسو ټولو د ذمهواري جوړېږي چې دا میسیج مخکې ورسوئ دا خبره مخکې ورسوئ خپل مشران پوهه کوي خپل کشران پوهه کوي زنانه پوهه کوي نارینه پوهه کوي خصوصا د ځوانانو دا طبقه پوهه کوي چې الله سبحانه وتعالی هغوی د دې ګناه نه بچ وساتي چې الله سبحانه وتعالی هغوی د دې فحاشۍ نه بچ وساتي الله سبحانه وتعالی په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو حفاظت وکړي او رب العالمین دې د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي والله دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا وبالله التوفیق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه